الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا الذي لا يخلق مثل نذير رسوله ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترنين جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من الديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شرك شرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم زما د اسلام قدرمندو او د رحمت للعالمین د سرور کونین صلی الله علیه وسلم مبارک خوگو امتیانو منگا پدے مخکنی جمعہ کی پنور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باندې خبره کړې و چې دا کائنات اولویات سفلیات عرش و کرسی لو قلم زمکه و اسمانونه د چا د مخه پیدا شوي دي پدی باندې موږ خبره کړې و دا میاشو د ربیع الاول میاشته
تاریخ ابن حشام لیکلی چې یا اتم یا دولسم اتفاق په دولسم تاریخ باندې چې په دې میش کې رحمت للعالمین سرور کونین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دنیا ته تشریف راوړی دی. ابن شیخ چې کوم دې په خصائص کې روایت کوي پدې مستقل فصل لګئی مولانا اشرف علی تهنوی رحمت الله علیه فنشر الطیب فی ذکر الحبیب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پدې نامه باندې د تصنیف او کتاب دی. چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زانګو مبارک چرته ولاړ نه ده. نو ابن شیخ په خصائص کې لیکي چې د رحمت للعالمین سرور کونین صلی الله علیه وسلم مبارک زانګو با فرشتو زنګولا تالی زانگو تبا تالی دا فرشتو ورکولی مبارکو دا بابرکتا وجود مبارکو فرشتو پل سعادت گنلو چه دا حضرت رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خدمت کی. د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حلیمہ سعدیہ ویو چې د دوړو جهان سردار خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې ما د تینه مسکو د تینه می جدا کو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ولني الفاظ داو کہ اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ اولنی الفاظ درم رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دخلی مبارکنا وماشمتوب باندی دا الفاظ وطل چی اللہ اکبر کبیرن. د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی حلیمہ سعدیہ وی چی زما بچوبا گڑیو چیلی سر او سراولی خود دوڑو جہان سردار با اور سرمان پری خستو